تانیا بازی دا هغه ګلخانه ده چې تعلق یې د جنوبي پښتونخوا نه دی. همیشه یې د مظلوم مخالفت کړی دی او چې څوک ظالم دی د ریاست د دې ایجنډا یې مخ په وړاندې وړی دی. دا ویډیو کلیپ یې در سره واورئ. ګوره پی ټی ایم خو دا سړي خلیانو والا دا خو تر اوسه زما سر نه دی خلاص چې دا په کوم ایجنډې باندې دي. دا ګوره پیور پاکستانیان دي، د دوی زیاتره سپورټرز افغان دي. که تا نوټ کړي د دوی په پروټیسټ کې پاکستانیان پښتانه نه وي، 80-85% افغان پښتانه دي چې دوی سپورټ کوي، ولې هغه هم انټي سټیټ نیریټیو باندې کار کوي. بله خبره دا که ستا په یاد وي ګیلامن وزیر چې مړ سو په هغه باندې څومره پروپاګنډا وکړله د ریاست خلاف پی ټی ایم. او چا ګیلامن وزیر چا مړ کړي؟ خپل پښتون مړ کړي نه، ریاست خو نه دی مړ کړی، هغه داوړ ماینوم ویر سو آزاد داوړ هغه مړ کړي. لیکن پی ټی ایم څومره زیاته پروپاګنډا د ریاست پاکستان خلاف وکړله چې دا ریاست پاکستان وجلی دی. بعد کې ویډیوز راغلي، ایویډنس راغلی او آزاد څه نومیږي داوړ هغه هم دا اډمټ کړي چې دا ما مړ کړی دی. نو دا څه چې بیروني ملک ایجنډې دي یا څه چې د باندې ناست خلک دي دا که انټي پښتانه دي که هغه سیپریټسټ بلوچستان دي، هغه همیشه ریاست پاکستان خلاف دی. وګورئ بینرز به اخیستي، پروپاګنډې به کوي. ته ورسه پښتانه ځینو که سوال ځینو که هغه ته سوال جواب نه درکوي. هغه په دې نه دي خبر چې دا لاپته افراد کم بینر چې ما پورته کړي دا څوک دي، په نوم نه دي خبر. ریسنټلی یو ویډیو ډېره سرکولیټ شوله، تا به هم لیدلې وي چې په لندن کې سیپریټسټ بلوچستانو بینرز اخیستي وي او میسنګ پرسن پروټیسټ کوي. یو جرنالست ورله سوال ځینو کوي، هغه په دې لا نه خبر چې تصویر د چا دی او زیری چیرې دی په بلوچستان کې. دا ګرد هغه خلک دي چې ازایلم د پاره او د باندې فنډینګ د پاره د ریاست پاکستان بدنامي کوي. ولې دوی ته ویلي څونه چې د ریاست پاکستان بدنامي کوي هغه نه تا ازایلم نېشنالټي فنډینګ او تا نور د ژوند فیسیلیټیز ملاويږي. تانیا بازی د دې ویډیو کلیپ تاسو واورېدو. دلته د پښتون پی ټی ایم یعنی کې ټارګټ کړی دی. په دې کې الزام اول دا لګولی چې ماته خو د دې سره ایجنډا نه پته، تا ته چې ایجنډا د دې نه پته ته بیا د تنقید کولو حق نه لرې. ځکه اول ته پوه شه چې پی ټی ایم غوښتې څه دي، چې غوښتې دا ریاست ورته وایي چې غوښتې چې دی هغه ټولې چې دی په حق دي خو لهجه یې صحیح نه. نو اول خو تا ته دا پته هم نشته چې د دې غوښتې څه دي. بیا دویم الزام دا لګوي چې یاره د دې کې زیاتر چې دی 50-80% یا 80% چې دی د بر وطن افغانان دي. نو زه ستا نه دا سوال کوم چې ما ته وښیه چې په دې کې د بر وطن افغانانو باندې څومره اف آی آرونه په دې پاکستان کې شوي دي، چې ته وایې چې دلته په جلسو په جلوسونو کې نور پښتانه ورسره نشته یا نور پښتون د چې دی هغه د ظلم ښکار نه دی یا انصاف نه غواړي. نو ته ما ته دا ووایې چې څومره خلک شیډول 4 کې اچول شوي دي د بر وطن، یا څومره چې دی هغه جیلونو ته تللي. مونږ خو چې څومره هم ملګري دي د پی ټي ایم زیاتر د دې کوزنۍ پښتونخوا د دې پښتونخوا دي یا د جنوبي پښتونخوا او یا د دې ضلعو دي. نو اول خو دا معلومات دې صحیح کا. هو بر وطن افغانان موږ سره ولاړ دي، بالکل ولاړ دي، لکه څنګه پاکستانیان د فلسطین سره یا بل سره ودرېږي. نو د بر وطن زما خپل پښتون افغان ورور دی، ما سره به ودرېږي. خو دا ستاسې الزام غلط دی چې دلته چې دی زیاتر پکې د جنوب هغه دی د بر وطن افغانان دي. دویم الزام تا په ګیلمن لګولی چې ګیلمن چې دی مړ چې دی خپل پښتون کړو. زه درته دا ووایم چې دا وسلواله ډلې دي چې نن ته ورته ترهګر وایي، دا څوک دې ته ټوپک چا ورکړی؟ دا خو هم پښتون دی. ولې ته ما ورایي ستا جرنیلان کرنیلان خو وایي ټول وایي، تر خواجه آصفه پورې وایي، تر عمران خانه پورې وایي، ټول چې څومره هم سیاستدانان دي چې دا ټوپک همدې ریاست ورکړی. نو ته ولې د دې ګناه نه اخلې؟ آزاد داوړ که دا قتل کړی دی یا دا یې کړی دی، ولې تا نه رې نیولی؟ د ریاست څه ذمهواري وي چې ریاست یې نه نیسي؟ د دې څه مطلب بوځي چې ته تر شا یې هغه د علي وزیر خبره چې علي وزیر وایي چې زمونږ هغه د وروستو د بورې نه وروستو چې کوم فوجي ناست دی هغې سره کار دی، زما د بورې سره کار نه دی. آزاد داوړ سره به زه په وطني خبرې کوم، خو تر شا چې ریاست دی ولې دغه د بحرین نه چا راوستو په اوج جبر باندې چې راوستو هلته نه یې ډیپورټ کړو راوستو. نو تر شا د دې پالیسو څوک و چې مرګ لا یې دلته راوغوښتو؟ هغې نه پس ته د میسنګ پرسن خبره کې چې میسنګ پرسن یو ډرامه ده. ته کومه ورځ تلې چې هلته د میسنګ پرسن سره یو ویډیو کړي چې تا ته د حقیقت معلوم شي؟ که صرف د ریاست په پالیسي مخکې وړي چې ریاست څه الزام ولګوي، هماغه خبره ته کې ما خو ته یو ورځ هم ونه لیدې چې یاره تلې وې جرأت دې کړي چې ته هلته ولاړه وې. ته بیا وایې چې خلک ازایلمونو دپاره کوي. ازایلمونو دپاره بهر کې د پاکستان کې د مهرنګ بلوچ دغه پی ټي ایم دغه نور چې د کوي د میسنګ پرسن دپاره راوتي دي، دا هم دلته ازایلم دپاره لګیا دي. دا د څه شي دپاره لګیا دي؟ آیا ته کله د میسنګ پرسن خلکو سره ناست یې، تا ته ویډیوګانې کړي، تا ورته دا ویلي چې دا الزام ته لګې؟ آیا دا درست دی غلط دی صحیح دی؟ نو چې کومه پورې تا دا الزامونه چې دی هغه پورې به هم لګول چې پی ټي ایم ته فنډینګ هلته نه کېږي او دلته نه کېږي، او بیا منظور هم جیل ته لاړو، علیم لاړو، محسن هم لاړو، دنیا ملګري زموږ نور هم لاړل. کوم یو باندې ثابت شو دا الزامونه؟ نو الزام خو تا هم ولګولو، خو اولې چې ریاست تا ته چې دی اډوکې در اچولې چې د اډوکې خوره او هلته چې دی په نورو باندې بیا هغه د سپو کار چې